حالات دا وي دلته کې وګورئ داسې صفا بیرونه دي اسپتال دی بلکل څه ونه وایي چې په پاکستان کې په اسپتال کې یو کار واخلئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام صاحب. او جلالی دا میا نه میا د هغه اداره کې چې مونږ یو دا ریکارډ روم دی چې کوم ماشوم بیمار شو او کې څه بیماری هغه د ټیسټونو شو دا ټول ریکارډ دلته کې پروت وي دا مکمل فایلونه دي او تاسو ښکاري دا یو ماشوم ریکارډ دی جی او دا هر ماشوم هغه پرسنل فایل دی او دا ماشوم هغه صرف بس دا ټیسټونه ټول دي کې لګېدلي دي کوم ټیسټونه موږ کړي تاسو کتلی شئ دا ټول او بالکل او کوم دا ماشوم یعنی اگر کلاس 1 کې دا ماشوم دې ځای کې راغلی او د 12 پورې دی نو د 12 سالو هغه پوره ریکارډ به دې ځای کې هغه میډیکل ریکارډ ومي هغه اکیډمیک ریکارډ ومي فل ریکارډ یې دا ټول هارډ کې وي او کمپیوټر کې سافټ کې دا ټول ریکارډ موږ سره کړی دي کتونکو دا ریکارډ روم تاسو وکړه دا بالکل زموږ خو که سرکاري دفتر ته لاړ شي هغه څه داسې پراته دي چې ته به وایې نو دیګا غله راغلي دي او براکه پرې لګېدي هر څه صفا سوتره پراته دي ښکلې وړکې پرې کې دلته ماشوم کتې شي دلته کې دا ماینر اوکی دی دې ځای کې چې موږ څنګه دې وخت کې د اکیډمي کې 300 ماشومان دي نو دا ماشومان ټول بورډینګ دي پاتې کېږي د اکیډمي کې د نو خامخا ماشوم پلی ګراوند کې پلی کوي یا نور څه ته کوي کله سټیچز راشي سم معمولی هغه راشي نو بیا ماشوم بار نه لیږو دا غځای کې هغه سټیچز ورکوو چې ډاکټر شته اسټاف شته او ټول څیزونه موږ سره اویلیبل دي بیا بار ماشوم بار لګلو ضرورت موږ نه راځي کتونکو دا وګورئ دلته کې ماشوم وزن کېږي ډېر زبردست السلام علیکم څنګه یې ٹھیک ٹھاک دي ډېره ښکلې اکیډمي ده او ډېر صفا سوتره ماحول دی ډاکټر صاحب زه پکې ماشومان پکې ناجوړه کېږي نه تاسو د ماحول داسې جوړ کړی دی چې څه وایي دي ډېر خلک هم نیغ په نیغه ګوري ډاکټر صاحب کوم دی ډاکټر صاحب ځای راځئ که دلته یې زبردست نور څه میسج ورکول غواړئ ډېر خلک هم ګوري دي ډېره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب الله دې روغ لره کتونکو تاسو سټور ولید میډیکل سټور کې پکې ډاکټر صاحب ناست دي او دوايانې پکې د ماشومانو لپاره پرتې دي الله دې موږ تاسو ټول له همت طاقت راکړي چې دا سټور ښه ډک کړو او کوشش وکړو چې د دې ماشومانو په کار راشو د یتیمانانو د لاچارو د هغه خلکو چې د هغوی هېڅوک نه وي د هغوی دا اداره ده امه ده او امه وایي مور ده دا مور ده د غریبانانو د یتیمانانو راځي زما طاهر نامه ده سر حاجي او زه په څلور کاله ټیچر کار کوم حاجي او ورسره ایڈمنسټریټر کار کوم حاجي او دې اداره کې موږ سره 850 اربن سټوډنټس دي حاجي لږ تیزه وسره خبرو په دې اداره کې چې موږ سره 850 اربن سټوډنټس دي حاجي او په دې اداره کې موږ ماشومان ته امه ویلفیر ټرست کوډي سره نږدې نوخار چې پاره کې د یتیمانانو د تعلیم پوره تنظیم کیږي او په دې خپل ماحول